غنی بابا په لیونی باندې نظم لیکلی دی چې لیونی کم کارونه کوي. نو غنی خان وایي یو ښار یې روان کړی د نرو نرو کوڅو دی، یو خیال یې روان کړی د زړګي د تلوسو دی، یو سور یې روان کړی ټکی سوز او ټکی ساز، یو عشق د حقیقت جوړ د عشقونو د مجاز، یو کور یې روان کړی د خوبونو د رنګونو، د تورو تحترینو ګړنګونو سرنګونو، او خاندي لیونی سترګې ډکې د مستونه، وحدت یې روان کړی د لکا بت پرستونه. او کله لیونتوب فلسفه ګل او صنم وایي، او کله د مستۍ خبرې ډېرې په غم وایي، سرې پاڼې ګل غوړی مخ د شبنم پې پټوي، اوربل مس خوروي د سترګو غم پې پټوي. زما عزتمندو غني خان دا نظم د ځان متعلق لیکلی، ځکه چې لیونی په موږ کې څوک و؟ غني خان دی. غني خان څوک دی؟ څه کوي؟ نو غني خان لیونی دی، او لیونی حقیقت کې څوک نو لیونی څوک د بادشاهي. څنګه چې دنیا بادشاهیاني، نو دغه رنګ الله سبحانه وتعالی خپل دوستان هم هغه بادشاهیان جوړ کړي. د هر بادشاه خپل طرز تعمیر وي، ښارونه آبادوي. نو غني خان هم بادشاه دی، د لیونتوب بېتاجه بادشاه دی. نو پکار ده چې ده هم څه ښارونه جوړ کړی، ده هم څه آبادي وکړی، ده هم څه پرېښودلی. غني خان بیا هغه وایي چې یاره غني خان کم طرز تعمیر موږ ته پرېږدي او کمې ښار یې آبادوي. نو وایي چې یو ښار یې روان کړی د نرو نرو کوڅو دی، او یو خیال یې روان کړی د زړګي د تلوسو دی. غني خان هغه یو داسې ښار جوړوي، یو داسې ښار یې روان کړی دی چې د هغې کوڅې بلکل نرۍ دي. دا ماده پرست غټخېټې پکې نشي تللی. بادشاهیان چې کوم ښارونه جوړوي، نو لوی لوی سړکونه هغه پکې جوړ کړي، غټې غټې هایوې پکې جوړې کړي، د آمد و رفت دپاره چې یاره آمد و رفت پکې په اسانۍ کېږي. خو د غني خان طرز تعمیر څه دی؟ نو غني خان وایي چې نه، زما ښار چې دی نو هغه د نرو نرو کوڅو دی. دا نرۍ نرۍ کوڅې کمې دي؟ دغه کوڅې دي چې په دې باندې هر انسان او د هر انسان سورلي نشي تېرېدی. په دې باندې به صرف او صرف د خدای پرستو هغه سورلي تېرېږي. کم خلق چې د خواهشاتو د نفس په سورلو روان وي، نو دا خلق د دې ښار نه تېرېدی نشي. دغه خلق په دې کوڅو باندې سفر نشي کولی. دغه خلق د دې ښار یې د استوګنې لایق نه دي، اهل نه دي. نو غني خان وړاندې ظاهره کړه موږ ته چې زما ښار دی، هغه ښار کم یو دی؟ یو ښار یې روان کړی د نرو نرو کوڅو دی، د داسې نرو نرو کوڅو چې په هغې باندې صرف او صرف د الله ولیان او متقیان خلق سفر کولی شي. اوس زما عزتمندو د دې نه ډېر مطلبونه کېدی شي. تاسو ته صرف خبره سپړم، نور بیا ستاسو خپله خپل کار دی چې یاره تاسو د څه مطلبونه اخلئ. نو یو ښار یې روان کړی د نرو نرو کوڅو دی. د دې مقصد دا دی چې یاره لیوني چې کوم آبادي کوي، نو هغه آبادي د روغو خلقو په فهم کې او په سمج کې نه راځي. لکه څرنګه چې رحمان بابا وایي که نه چې بادشاهیانو که قصرونه کړل آباد، بادشاهیانو که قصرونه کړل آباد، ما د عشق عمارتونه کړل بنیاد. نوم د کوم یو بادشاه هسې یادیږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد. نو هر یو لیونی چې دی، هر یو خدای پرست دی، یو ښار جوړوي، دی یو آبادي کوي، او هغه آبادي څه د هغه د خدای پرستۍ هغه ښار جوړول دي چې خلقه راشئ او تاسو یو د الله لټون شروع کوي. نو دغه د عشق ښار دی، د مینې ښار دی، او څوک چې د الله سره مینه کوي
نو د دنه به د نفس او د شیطان او د خواهشاتو د قوت غضبي او د قوت شهویې دغه ټول سورلۍ چې دی هغه بار پاتې کیږي. نو غني خان هم دغه خار روان کړی دی او بیا وایي چې یو خیال روان کړی د زړګي د تلوسو دی. دا خار چې غني خان جوړی نو په کوم خیال جوړی؟ په دې خیال جوړی لکه څنګه چې رحمان بابا په دې شعر کې وی کنه چې ما د عشق عمارتونه کل بنیاد. نو بیا وایي چې نوم د کوم یو بادشاه هسې یادېږي لکه نوم دی د مجنون او د فرهاد. هر بادشاه چې کوم آبادی کوي نو د هغه دا خیال یې چې یاره زه یاد پاتې شم چې خلق بیا تماشې له راځي چې او دا د فلاني بادشاه طرز تعمیر دی. لکه موږ ته چې د مغولو د عثمانیه دغه رنګې د ډېرو بادشاهانو هغه طرز تعمیر موږ ته تر اوسه پورې د هغوی هغه آثار پاتې دي. نو دغه رنګې بادشاهان چې کومې آبادۍ کې هم په دې بنیاد کوي. نو رحمان بابا او غني خان د دې طرز تعمیر هغه څه دی؟ د عشق دی. او د چا نوم پاتې شي؟ نو نن چې ترکیه لکه د عثمانیه چې کوم طرز آبادي دی کنه طرز تعمیر دی یا د مغولو، نو د هغوی صرف هغه عمارتونه پاتې دي. څوک یادوي نه خلک چې دا چا جوړ کړی او نه د هغو سره چا مینه شوه. نو نوم د چا پاتې کیږي؟ نوم د عشق پاتې کیږي. نو غني خان چې وایي چې یو خیال روان کړی د زړګي د تلوسو دی. دا خار غني خان ځکه جوړی د نرو نرو کوڅو ده چې د خپل زړه له اطمینان ورکوي، دلاسه ورکوي چې ای زما زړګیه ستا د استوګنې او ستا د سفر کولو خاریه هم صرف او صرف عشق دی، مینه ده، د خواهشاتو ضد دی، د خواهشاتو د اتباع ضد دی. نو غني خان چې پوه شو چې یاره الا بذکر الله تطمئن القلوب، یعنی زړه ته صرف د الله په مینه کې سکون رسی او اطمینان رسی. ځکه چې دی چې څه لټۍ کنه نو ته میلاو شي، چې څه لټۍ او میلاو شي خو دی مطمئن شو. اوس دی چې څه لټۍ او هغه ته نه میلاویږي، هغه ته میلاو نه شوې، بادشاهي میلاو شو، مال او ملک میلاو شو، مړه قسمه قسم شهرت او عزت او یو شی بل شی میلاو شو، خو دی په لړزاني دی مطمئن کیږي نه. نو غني خان خپل زړه له په دې تسلي ورکوي چې ځه ستا هغه مقصد به هم په دې طرز تعمیر کې، یعنی د عشق خاریه چې ته آباده کې نو په دغه کې به ستا د زړه هغه مقصد پوره شي، په دغه کې به زما زړه دمه شي. یو سوري روان کړی ټکی سوز او ټکی ساز، یو عشق د حقیقت جوړ د عشقونو د مجاز. سر ساز لکه څرنګه چې سازیان جمع شي او یو سر غږی یو نغمه. غني خان هم یو سر روان کړی دی. نو د غني خان په سر کې څه دی؟ ټکی سوز دی او ټکی ساز. لږ غم دی او لږ خوشحالي ده، ډېر غم هم نه دی ډېرې خوشحالي هم نه دی، ژوند لږ دی. نو ټکی سوز او ټکی ساز د غني خان سر چې دی، یعنی غني خان ته چې د کم ساز نه سر میلاویږي او د کم سر نه غني خان ته خوندونه میلاویږي، نو هغه د دوو څیزونو نه جوړ دی. هغه مرکب دی د دوو څیزونو نه، څه دی؟ سوز او ساز، ټکی سوز او ټکی ساز. یعنی د یو څیز نه نه جوړ چې بس صرف سوز دی. نو چې سوز دی هم دا سر نه دی د غني بابا، او چې تش ساز دی خوشحالي دی نو هم دا د غني بابا سر نه دی، لیونی دی که نه. د لیوني سر چې دی لکه هغه دوپړې باجې او ربابونه ستارونه نه وي. مونږ خلک چې لکه عوام چې یو که نه، نو مونږ چې تنګ شو دغه اورو ټنګ ټکور اورو، نو ټنګ ټکور مجموعه ده د مختلفو آلاتو د وهلو د هغې د بجاولو. نو د دغې نه مونږ ته یو سکون میلاویږي او دغې ته د روح غذا وایي که نه، د روح خوراک دی، نو زړه خوشحاله شي. حقیقت دی په موسیقۍ باندې زړه خوشحالیږي، څنګه چې په خوشبویۍ باندې زړه خوشحالیږي، په خوږ خوراک باندې زړه خوشحالیږي، نو دغه رنګې په ټنګ ټکور په اورېدو باندې زړه خوشحالیږي. نو غني خان د هغه سور څه دی؟ د هغه ټنګ ټکور څه دی؟ هغه د کم ټنګ ټکور نه مزې اخلي. نو یو سور یې روان کړی ټکی سوز او ټکی ساز. د غني بابا ټنګ ټکور چې دی، سور به موږ ټنګ ټکور والو،
نو دغه ټنګ ټکور څه دی هغه دوپړې باجې دغه سيزونه نه دي بلکې کیفیتونه راغستي ټکي غم راواغستو او ټکي سوز راواغستو دغه د غنی بابا ټنګ ټکور شو او دغه ته لیونه خوشحالي چې واه 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 څونه مزيدي لکه څنګه چې ستار غږیږي رباب غږیږي دوپړې باجې غږیږي انسان له مزه ورکوي واه 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 کنه او د په جوش کې راشي او د غړېدو نوبت راشي دا خروغي کنه نو دغه رنګ غنی خان ته د کم ټنګ ټکور نه خوندونه ملاويږي نو هغه خوندونه هغه غنی بابا د دوه سيزونو اخلي سوز او ساز یعنی غم او خوشحالي چې غم نه نو خوشحالي بیا مزه نه ورکوي چې خوشحالي نه نو غم هم هغه کوم الله طرف ته بیا رجوع نه نو د غنی بابا یعنی د لیونی په خار کې سور هم دی غنی بابا په خپل خار کې ټنګ ټکور محفلم جوړي او دا محفل چې دی هغه د سوز او د ساز نه غنی خان جوړ کړی دی یو عشق د حقیقت جوړ د عشقونو د مجاز غنی خان د حقیقت سره عشق شروع کو او حقیقي عشق شروع کو حقیقي مینا یعنی د حقیقي ذات سره غنی خان حقیقي مینا شروع کړی دا خو دغه مینا د دغه مینې بنیاد څوک جوړ شوی دی نو یو عشق د حقیقت جوړ د عشقونو د مجاز غنی خان چې کله د الله سره مینا پیدا شوی دا نو دغه مینا ولا چا پیدا کړو دا ولا مجاز پیدا کړ مجاز څه ته وای مخلوق یعنی کم شی چې فنا کیږي یو حقیقي سيزي یو مجازي مثال په تور یو ونه دا بل دغه سورې ده نو دا سورې څه مجاز ده ټیک شو الله تعالی ذات حقیقي ده او د الله غیر چې دي دا ټول مجاز دي نو الله تعالی په دې مجازو کې یو ډیر یعنی خپل خاص په کې خېده او د خپل خاص د الله دومره لوی دی چې د دې د احاطه د پاره احاطه خو څوک نه کوي د الله تعالی د حسن کم چې په کائناتو کې خور دی خود دین د خبرېدو د پاره الله تعالی صرف یو حصہ نه ورکړ بلکې 15 حصے ورکړي دي سترګې غوګونه پوزا جبا او سرمن دا الله تعالی ورکړي چې دا انسان زما حسن داغه د لټون شروع کی او د زما د خاص اندازه ولګي چې الله څومره خسته دی نو غنی خان چې کله کائنات او تا کله مجاز تا کله مخلوق ته وکتل چې دومره خسته دی او دا ټول خاص دا د چا د پاره جوړ شوی دی مثال په تور باندې کله چې وی آی پی خلق راځي کنه وی آی پی خلق په ایرپورټ باندې یار په لچزي نو دته یو سور قالین غړېدلې دغه سور قالین زما ستاده پاره نه هزار چا د پاره نه په دغه باندې با سوک تیریږي دغه وی آی پی هغه پیراتیریږي هغه پیګرځي دا دغه لار ده نور نه ده نو دغه رنګي الله تعالی مونږ ته د خپل خاص یو تک سور قالین غړولې ده د استقبال د پاره چې تمال راځي نو په دې سور قالین ناشه نو دغه چاته غړېدل دا بل مخلوق ته نه غړېدل دا صرف او صرف انسان ته غړېدل نو غنی خان کو د الله سره مینه پیدا شوی دا نو دغه مینه د مجازو په بنیاد باندې پیدا شوی دا چې په مجازو کې الله دومره خاص او دومره خوندونه دومره خوشبوي دومره وګمه دا غدي نو چې دا ذات په څومره خسته څومره مینناک وي نو یو عشق د حقیقت جوړ د عشقونو د مجاز لیونه دی منګه خو چې سخکول سيزوي نو کوم دا غي سيز دغه شو مثال مال خسته دی نو موږ د مال بندگان شو تاج خسته دی د تخت خسته دی نو موږ د دې بندگان شو خو لیونی د سيزونو بندگان کیږي نه د سيزونو پسې لیونی کیږي نه د سيزونو د خالق پسې لګي چې دا خو چا جوړ کړی دي نو غنی خان مینه د قشاندا یو کور روان کړي د خوبونو د رنگونو د تورو تحترینو غړنګونو سرنګونو غنی خان پکې خپل کورم جوړه په د خار کې د بادشاہ یو خپل کوري کنه خار کې هډیر خلقي نو غنی خان لیونه دی بادشاہ دی د خار جوړي د خار د ځان لپاره نه جوړي بلکې خار د ډیرو خلکو لپاره بیا په د خار کې د بادشاہ یو خپل محل وي نو غنی خان په دغه خار کې خپل محل څنګه جوړي یو کور روان کړي د خوبونو د رنگونو
په دې ښار کې د غني خان خپل کور هغه چې جوړی نو هغه د ارمانونو کور دی. خوبونه سته وي ارمانونو ته چې یا الله کله به زه ستا سره ملاقات کوم، کله به زه تاله درځم، کله به زه تا په حقیقي توګه وینم. نو یو کور یې روان کړی د خوبونو د رنګونو او د رنګونو ښایست. که مثال په طور باندې قرآن او احادیث په مونږ والو یا پیغمبرانو سیرت یا د پیغمبرانو تعلیمات دا خو ډیرو لږو خلکو ته رسي او په دې باندې د چا مینه نه پیدا کیږي د الله رضا سره. تاسو ګورئ نه هر مذهبي خلک چې دی نو د دې مینه د الله سره نشته، نه د الله د پیغمبر سره، د دې مینه د خپل پیر سره ده. ټیک شو؟ او یا د خپل مولا سره ده. غني خان چې دی یو کور روان کړی د خوبونو د رنګونو. دغه کور ښایسته دی، د ښایستونو دی، یعنی داسې غني خان یو داسې خوب ویني، یو داسې تصور کوي د چا متعلق؟ د الله د ذات متعلق چې زما یار ډیر ښایسته دی. نو د په خپل زړه کې د خپل کور چې په خپل ښار کې جوړی نو دغه کور انتهایی ښایسته جوړ کی. دغه یعنی مثال په طور د غني بابا تصور چې د الله متعلق دی نو هغه انتهایی ښایسته دی. دغه تصور ته غني خان سوی یو کور روان کړی د خوبونو او د رنګونو. نو د الله تعالی متعلق چې سوچ کوي چې دا ډیر ښایسته ډیر ښکلی دی نو ارمان پیدا شي او مینه پیدا شي، لټون شروع کی د تورو تاترینو ګړنګونو سرنګونو. اوس د دغه کور دا ښایست څنګه دی؟ نو دغه کور چې دی په دې کې تورې تاترینې ګړنګونه هم دي، تور تاترین ګړنګونه او سرنګونه دي پکې. یعنی داسې کور نه دی چې د بادشاه محل دی او د هیڅ شي کمی پکې نشته یا د هیڅ خطره پکې نشته. نه، دا د الله د مینې کور دی او په دې کې خویدل هم شته دی. په دې کې به ډېر په احتیاط باندې ګرځې او په دې کې به ستا نظر صرف د الله په ذات او په خپل منزلي. او په دغه یعنی دا کور چې جوړی غني خان، نو غني خان چې د الله لټون څوک کوي دنیا خو پاتې کیږي که نه؟ د دنیا پاتې کول، دنیا له لته ورکول، د دنیا نه یو طرف ته کېدل، تاسو ته د دې تجربې علم نشته دی، د دنیا نه یو طرف ته کېدل دا تک تور تاترین ګړنګونه او سرنګونه دي. دې کې چې سړی روان شي نو بیا پته ولګي چې یاره واقعي دا څه چل دی. نو دغه سرنګونو، دغه ګړنګونو، د دغه تاترینو نه او د دغه تکو تورو تاترینو نه چې تیر شي نو بس هغې د رنګونو د خوبونو کور دا به دې آباد شي. مقصد دا دی چې د غني بابا کور یا د الله تعالی د مینانو کور چې دی نو هغه داسې د مزو کورونه هم نه لکه څنګه چې بادشاه وایي به یې کور جوړوم، ته سیمټ راولېږه، ته دا راولېږه، ته هغه راولېږه، بس کور جوړ شه، خبر هم نه. نه، په دې کې به ونهه النفس عن الهوا کېږي او د خپل نفس نه، د خپلو خواهشاتو نه به لاس اوچتې. چې د غني بابا په شان عقلمن انسان ته د غني بابا په شان چې څوک چې د باچا خان مشرۍ زوی دی، څوک چې د انډیا د ټول هندوستان نه مشترک هندوستان د اسمبلۍ غړی، چاله چې الله ډېر عقل ورکړی دی هغه ته خلق لیونی وایي نو پوه شي چې دا کور د تاترینو ګړنګونو د سرنګونو کور دی که نه، خو ښایسته دی. لکه د دوو خبرو نتیجه ده نو الو ښایست پیدا شي. او خان دې لیونی سترګې ډکې د مستو نه، وحدت یې روان کړی د لکه بت پرستو نه. لیونی څه چل کوي په دې کور کې، په دې ښار کې، بس خاندي، سترګې د مستۍ نه ډکې دي، بس لیونی دی که نه، لیونی خو مست. نو مست پسه دی هم په دغې کیفیاتو باندې مست دی او مست پسه دی د ده منزل
یو مست منزل دی. نو د مقام یو اعلی مقام دی. نو ځکه د سترګې د مستو نه ډکې دي، مستۍ چې ورته دی که نه. او وحدت یې روان کړی د لکا بت پرستونه. نو د غني خان د یو سره مینه شروع کړې ده. هغه بیا هغه خبره ده چې یو عشق د حقیقت جوړ د عشقونو د مجاز. دلته کې وحدت یې روان کړی د لکا بت پرستونه. بت پرستی کوله او هغه بت پرستی په لکا او قسمه بت پرستی وه. او غني خان ته एकदम وحدانیت طرف ته لاړو او د الله وحده لا شریک له په لټون پسې شو. بس صرف یوې واغستو. نو د دې نه څه مقصد شو چې وحدت یې روان کړی د لکا بت پرستونه. غني خان د الله تعالی په مخلوق باندې خیال وکړي، نظر وکړي. بیا عوام الناس خو د دغې لکا بوتانو بت پرستی کوي. نو غني خان څه چلو کې د دغې بت پرستو نه وحدت جوړ کړي چې دا څومره کائنات دی او دا انسانیت چې د څه څیزونو پسې لګېدلی دی او دا کم کم څیزونو نه چې دی خدایان جوړ کړي، مینه ورسره کوي. نو دا هېڅ نه دي. د دې منبع چې ده، سرچینه هغه یوه ده او هغه دی د الله ذات. نو غني خان څه چلو کې هغه د الله د ذات پسې روان شي. نو دقه یو ته واخلي، ټول بوتان پرېږدي، خپل تمام بوتان پرېږدي او یو الله واخلي. وحدت یې روان کړی د لکا بت پرستونه. ځکه خو د ده سترګې نه مستۍ نه ډکې دي او خاندي که چې ده ته څه په لاس ورغله. دی د خزانو مالک شو. او کله لیونتوب فلسفه ګل او صنم وایي او کله د مستۍ خبرې ډېرې په غم وایي. نو لیونی دی. کله د لیونتوب فلسفه چې هغه ګل او صنم دی. ګل او صنم یعنی خایس چې د چا په لټون کې غني خان لګېدلی دی هغه دی الله، هغه د غني بابا صنم دی. او دغه د ګل په شان ښایسته، یعنی ګل او صنم جمال، یعنی د الله تعالی ذات د جمال نه ډک دی. نو بس او کله لیونتوب فلسفه ګل او صنم وایي. د الله تعالی حسن چې څوک بیانوي نو دا بیانول نه مخکې زړه د الله تعالی د جمال نه ډک شوی. مثال په طور زما د جیب دی، نو کو په دې کې پیسې نو زه به خلکو له ورکړم، چې نه یې پکې نو څه به ورکړم. ټیک شوه. دغه شان دا زړه دی او د زړه نه چې خبرې راوځي نو دا چې په زړه کې صحیح نه هغه به ترې راوځي، چې څه پکې هغه به ترې راوځي. کو کنځل ویل پکې کنځل ویل راوځي. او که چېرې د الله جمال پکې نو بیا به دا جبه د الله جمال بیانوي. نو غني خان هم د الله زړه د غني خان زړه د الله د جمال نه، د ښایست نه، د حسن نه ډک شوی دی. نو بس غني خان چې کومه فلسفه وایي نو دا د فقې نه ده، دا د مذهبونو نه ده، بلکې د ګل او د صنم ده. یعنی جمال، د جمال فلسفه. او د جمال په فلسفه باندې هر سړی پوهېږي نه چې غني خان وایي نو بس خلک ورته لیونی وایي. او کله د مستۍ خبرې ډېرې په غم وایي. کله کله انسان د مستۍ خبرې په غم هم کوي. یعنی غني بابا خو لیونی دی که نه، نو کله مستی راشي موج دی، کله د مستۍ خبرې په غم ډېر په دردناک انداز کې وایي. ولې په دردناک انداز کې وایي؟ ځکه چې څوک د ده خبره مني نه، څوک د ده خبره اخلي نه. چېرې یو دومره لویه خزانه زمونږ په لاس کې ده او موږ د هغې نه مالامال کېدی شو، ځان مالامال کولی شو، خو څوک نشته دی چې هغې طرف ته قدم واخلي. خلک په ډیران د پاسه ناست دی او بس د ډیران په دې ګندګو کې، په دې بدبویۍ کې خوشحاله دی
دغه خزانه طرف سمجي. نو دغه غنی خان هغه کیفیتونه چې بیانای چې کله او کله د مستۍ خبرې ډېرې په غم وای. دا خو د مستۍ خبرې دي خو په غم خلکو ته وای. او دا د دې نه دا مراد کېدای شي چې د مستۍ خبرې په غم ځکه وای چې د الله د مین سره یو غم وي او غم دا دی چې د الله د جدای غم او د مخلوق د بے پروايي غم، د مخلوق د غفلت غم. نو د غم مقصد دی. او په اخر کې غنی خان وای سره پانه ګل غړی مخ د شبنم په پټوي، وربل مس خوروي د سترګو غم په پټوي. غنی بابا چې دی نو خو لیونه دی خو څومره هوښیار دی. دا دومره خار چې روان کړی دا دومره مستی دا نو دا څه تو یما سب دا نه چې بس هر څه روغ جوړ دی بلکې د الله لټون د انسان پختۍ ماتای. په دې کې انسان یعنی د الله مین چې دی هغه جاړي لکه څرنګه چې په ګل باندې شبنم یعنی پر خو وریږي او دغه قطره نو دغه قطره سړي ته د ګل جړه ښکاریږي چې را د ګل وجړل. ګل ولې جاړي خسته دی کنه خپل دی. نو دا ګل بیا ستلو کې دغه هغه ووخ کې یعنی دا دغه د پرخه د قطره د اساس کې دا د ګل اوخ کې دی. دا ګل ولې وغړیږي دا پانی ولې وغړی ته کې سره پانی وغړی د پړق شي د په د خپل جړه پټای. نو غنی خان د الله په لټون کې خو مست دی ډیر پر امید دی او د یقین دی خو دغه سفر چې جړه دی زړه دردای آسان نه دی. کوچره خوندونه اخلي نه شروع کوي او شروع تقوا نه کیږي توبه نه کیږي. نو بس بیا به د باندې حالات راځي کنه تا ته پته ولګي چې را داسي الله تعالی خپل مین چې دی ګوره کله ول خوشحالي ور کوي او کله ول غم ور کوي. نو ټول عمر خوشحالي نه ټول عمر غمونه نه. په غم کې لا تحزن ان الله معنا دا الله مین وای چې یریږي ما الله زموږ سره دی او نو الله طرف ته رجوع. په خوشاله کې وای چې هاذا من فضل ربي دا په ما باندې ما الله فضل دی. غنی خان چې دی سچل کوي ستره پانه ګل غړی مخ د شبنم په پټوي. اغه د شبنم د پرخه اغه اوخ کې چې دی د ګل اغه ګل پټای لکه ګلې په خپل پانو باندې پټای. وربل مسخروي د سترګو غم په پټوي. او څنګه چې یو پیغلا دغه پسترګو کې غم وي د یار د جدای او سترګې د اوخ کو ډکی خو چې کله دا پوه شي چې را سوکراله نو دا وربل را خور کی د سترګې پټي چې خلک زما سترګو ته نه ګوري بلکې زما د وربل ته وګوري چې وخت څومره ښکلی ده اوس څومره ښایسته وربل دی. نو دا وربل چې را خور کړی دی په د سترګو باندې څنګه چې نارینه حجاب را خور کی کنه نو دا پیغله چې دا خو د یار په غم کې جاړي او غمجنه ده. خو سترګو ته یې چا وکتل نو خلک به پرې پوه شي چې دا ولې دا خو څه چل دی دیله. نو دی وربل را خور کړو. وربل د دې لپاره چې زما د غم د راس پته چاته ونه لګي چې زم غمجنه یم. زه په خپله لکه زما نیا ده الله دې جنتونه نصیب کړي. او د هغې یو نوسۍ وفات شوی په ځوانۍ کې پیغلتوب کې. نو زه په اختر کې د هغې مبارکۍ له لاړم د اختر مبارکۍ لاړم د خپلې نیا سره. د نیا کمرې ته چې زه ورغلم او دروازه مې ټکوله نو ما ته د جړا اواز راغی. اختر ورځ وه او زما نیا چې دی هغې جړل. زما عمر به تقریبا شپاړس کاله به و که نه یا داسې عمر به 15-14 کاله. نو
یو ماشوم پسې ورغی وی چې یاره ابۍ زما نوم یې ورته واغوستو چې دی راغلی دی اختر مبارک دی هغې چې څنګه ولیده چې یاره څوک راغلی که نه एकदम هغې د جړا هغه کیفیت بدل کو او ځان یې بالکل برابر کو بس راغله او زه یې ښکل کړم بچوړیا په خیر راغلې که نه داسې شوه لکه اډو غم پې نه خو زه پې پوه شوم ځکه ما خو ولیدله او ما د دې جړا واورېدله چې دا د اختر په ورځ جاړي د خپلې نوسۍ په غم جاړي که نه خو چې دا راووته ماله نو ما د هغې نه بیا چلې زده کو چې اوهو غم به چاته نه ښیي بغیر د الله نه نو هغې ما ته داسې ظاهره کړه چې په هغې د سر اډو غم نه یې تېر شوی نو دقه د غني بابا چې وایي که نه چې سرې پاڼې ګل غوړی مخ د شبنم پې پټوي اوربل مس خوروي د سترګو غم پې پټوي نو غني خان هم د خپل یار په جدایۍ کې جاړي او دغه جړا غني خان د خلکو نه پټوي پسې پټوي نو غني خان خو ګل دی که نه د سرې پاڼې دي نو د دا سرې پاڼې خلکو ته وښود سرې پاڼې را خورې کړې نو خپلې اوښکې پټې کړې او بیا د غني بابا مثال د یو پیغلې دی نو د یار غم یې جړی خلکو ته نه وایي چې زه غمجن یم چاته نه وایي ځکه چې ته د الله ولي خلکو ته وایي چې زه غمجن یم او خلکو ته دی وښیي چې لکه دی خو هر وخت جاړي هر وخت سترګې د اوښکو نه ډکي نو بیا څوک لیونی چې د الله په لټون پسې ځي نو دا د غني بابا یعنی دا د الله د ولیانو اسلوب وي دا د هغوی هغه طریقې کار وي چې دی خپل ښایستونه دنیا ته ښایي رنګونه دنیا ته ښایي او خپل غم هغه د الله نه علاوه بل چاته نه ښایي نو دا څوک چې چغې وباسي چې یاره دا چل دی هغه چل دی جاړي ګولا کوي که نه دا د الله ولیان نه دي د الله ولیان هغه وي چې دی خپل خفګان او خپله جړا دی صرف الله ته ښایي د الله نه علاوه بل چاته نه ښایي نو دا د غني بابا نظم دی چې د لیوني په سرنامه لیوني دقه لیوني ولې لیوني هم دقه نو که چېرې دا ستاسو خوښ شوی نور ته ورسئ الله خوشحاله کړي